ویډیو د فار یو پیج ته نه ځي وایرل کیږي نه صرف سل 200 ویوز ورباندې راشي او بیا سټاپ شي او د مختلف شان خلکو ویډیوګانې دې هم ولیدلې خو ستا دغه مسله یې حل نه کړله پریشانه کیږه مه دا هغه ویډیو ده چې ستا دغه مسله به مکمل طور باندې ختمیږي او زه چې درته کومه طریقه ښیم دا به تاسو ته اوسه پورې په ټیک ټاک کې هیڅ هم نه ایښودلي ویډیو در سره ایډ ټو فیورټ کا او د اکاونټ در سره فالو کړه چې دغه شانې معلوماتي ویډیوګانې تا ته روزانه میلاویږي ټولو نه اول خبره چې دا کم خلک تا ته وایي چې دا سیټینګ آن کا دا سیټینګ آن کا په دې باندې به ستا ویډیو فار یو ته ځي خو د دې شی نه فار یو پیج ته تللو سره هیڅ ضرورت هم نشته په دې باندې ستا ویډیو کله هم فار یو پیج ته نشي تللی دې دپاره تا ته پکار ده چې ته د ټیک ټاک په الګوریدم باندې ځان پوه کړي چې ټیک ټاک دا ویډیو فار یو پیج ته بیایي څنګه ټولو نه مهم خبره دا ده که ستا 2-3 فالوور هم بیا هم ستا ویډیو فار یو پیج ته تللی شي ما چې په دې اکاونټ باندې اوله ویډیو اپلوډ کوله نو زما په اولې ویډیو باندې 4 لکه نه 500 ویوز راغلي ول د ټیک ټاک الګوریدم دا دی چې ټیک ټاک ستا ویډیو چې فار یو ته بیایي هغه به صرف په واچ ټایم باندې بیایي چې ستا ویډیو خلک څومره ګوري هغې باندې واچ ټایم شته دی که نه د ټیک ټاک الګوریدم هم دا دی که ستا ویډیو زیات خلک ګوري مکمل یې ګوري هغې باندې لایک کوي کمنټ کوي ریپوسټ کوي نو د ټیک ټاک الګوریدم نه به دا پته لګېږي چې د دې ویډیو کې څه خاص شته دي دا ویډیو انټرسټینګ ده ځکه خلک زیات ګوري نو چې خلک یې زیات ګوري هغې باندې به رینج زیات راځي همدغه شانې به ټیک ټاک ستا ویډیو زیاتو خلکو ته ریکمنډ کوي په دې وجه باندې به ستا ویډیو لکاو ته میلیون ته هم تللی شي که ستا په ویډیو باندې واچ ټایم زیات وي نو دې دپاره به ته کنټینټ داسې جوړوي چې هغه خلک مجبوره شي ستا ویډیو مکمل وګوري کمنټ درته وکړي ریپوسټ یې کړي چې خلکو ته ورنه فایده میلاو شي نو په دغه یوې طریقې باندې ستا ویډیو فار یو ته تللی شي دې نه بغیر بله هیڅ داسې طریقه نشته ده چې کم سیټینګ ته آن کې ستا ویډیو فار یو ته لاړه شي نو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي او تاسو ته لږ خونې هم معلوماتي ثابته شوي او ستاسو دغه ټینشن ختم شوی چې دا سیټینګ آن کا دا سیټینګ آن کا نو دې شیانو پسې کله هم مه کوشش کوئ او مه ورپسې ځئ صرف په خپل کانټینټ باندې کار وکړئ انشاءالله چې ستاسو ویډیوګانې به فار یو ته ځي هغې باندې به زیات ویوز راځي